آی پی ال نن پنجاب له کلکتې او چنای له بنګلور سره مخ کیږي. د هند تجارتي لیګ یا آی پی ال کې نن دوه لوبې ترسره کیږي چې په لومړۍ لوبه کې به کینګز 11 پنجاب د کلکتې نایټ رایډرز او په دویمه لوبه کې به چنای سوپر کینګز د رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې سره مخامخ شي. 40مه لوبه پنجاب د کلکتې په وړاندې نن په 40مه لوبه کې د کینګز 11 پنجاب او کلکته نایټ رایډرز د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې د افغانستان په وخت 2:30 بجې لوبه پیلوي. د کینګز 11 پنجاب لوبډلې تر اوسه پورې تر ټولو زیاتې ماتې خوړلې دي او تر ټولو وروسته پاتې لوبډله ده. پنجاب 6 لوبې ترسره کړي او 15 ماتې خوړلې دي چې یوازې 2 نمرې لري. همداراز کلکته نایټ رایډرز بیا 15 لوبې ترسره کړي دي او 3 بریاوې خپلې کړي دي چې 6 نمرې لري او په جدول کې 6م مقام کې قرار لري. وروستیو لوبو ته په کتلو سره کلکته نایټ رایډرز لوبډله په ښه فارم کې ده خو د پنجاب لوبډلې بخت بیا ورسره یاري نه کوي. نن دا هم ډیر چانس شته چې پنجاب کریس ګیل ته په لوبه کې چانس ورکړي. ملګرو دا به زمونږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.